سلامونه ملګرو د سوشل میډیا د لارې به تاسو لیدلی وي چې په استعمار آباد کې دا اسلام آباد نه دی، دا استعمار آباد دی. په استعمار آباد کې یو مسعود ځوان چې د چا سره د پیسو لیندین دی، کاروباري لیندین دی، د 3 ملک روپۍ په هغې کښې تاوتریخوالی راغلی دی چې په تاوتریخوالي کې دا سراج الدین مسعود له منځه تللی دی. د سراج الدین مسعود ورور په جوابي کاروایي کې پنجابۍ له منځه وړی دی. نو د دوی هلته فیملیانې دي په استعمار آباد کښې، د دوی کورونه دي. دغه څخه مابعد په استعمار آباد کې اسلام آباد پلسو، زه اسلام آباد نور ته وایم، استعمار آباد ورته وایم. له هغه څه مابعد دوی هغه ځای پلسو د سراج الدین مسعود د فیملي جیل ته بیولې ده، د کور ودانه د مرګه مابعد د هغه جنازه هم له ځانه سره وړې ده، د بچیان یې بیولې دي چې د 2 میاشتو ماشوم هم ورسره ده. اوس که موږ دا وایو چې زموږ 15,000 کلن تاریخ، زموږ بریتونه، زموږ سڼې، زموږ پګړۍ، که زه دا به درته وایم چې دا به ټولې دروغ وي. زموږ نیکهګانو که بریتونه غټ کړي وو هغه د ننګه ډک خلکه وو، که سڼې غټې کړي وي هغه د ننګه ډک خلکه وو، که پګړۍ تړلې وي هغه د ننګه ډک خلکه وو. اوس چې زموږ سڼې او بریتونه د خاورو ډک سي چې یو پښتنه خور د اسلام آباد په تاڼه کې نن 2مه ورځ د ناسته ده، د خاوند جنازه ورته پرته ده، ټول فیملي له ځانه سره پلسو بیولې ده. دا ډېره د شرم خبره ده، خبره د مسعود نه ده، خبره د پښتونوالي ده، خبره د افغانیت ده، خبره د انسانیت ده. نو دوی د احتجاج اعلان کړی دی، موږ د دې احتجاج ملاتړ کوو. په دې کې پکار دی چې ټول پښتانه شرکت وکړي. دا ډېر دردناکه پیښه ده، دا ډېر د غم ورځ ده چې یو مړی یې ورسره ټوله فیملي لوی د ځانه سره بیولې ده. د دوی انویسټیګیشن کوي، تفتیش کوي. دا استعمار آباد دی، دا بدماش آباد دی. سلامونه ملګرو د سوشل میډیا د لارې به تاسو لیدلی وي چې په استعمار آباد کې دا اسلام آباد نه دی، دا استعمار آباد دی. په استعمار آباد کښې یو مسعود ځوان چې د چا سره د پیسو لیندین دی، کاروباري لیندین دی، د 3 ملک روپۍ په هغې کښې تاوتریخوالی راغلی دی چې په تاوتریخوالي کې دا سراج الدین مسعود له منځه تللی دی. د سراج الدین مسعود ورور په جوابي کاروایي کې پنجابۍ له منځه وړی دی. نو د دوی هلته فیملیانې دي په استعمار آباد کښې، د دوی کورونه دي. د هغه څخه مابعد په استعمار آباد کښې اسلام آباد پلسو، زه اسلام آباد نور ته وایم، استعمار آباد ورته وایم. له هغه څه مابعد دوی هغه ځای پلسو د سراج الدین مسعود د فیملي جیل ته بیولې ده، د کور ودانه د مرګه مابعد د هغه جنازه هم له ځانه سره وړې ده، د بچیان یې بیولې دي چې د 2 میاشتو ماشوم هم ورسره ده. اوس که موږ دا وایو چې زموږ 15,000 کلن تاریخ، زموږ بریتونه، زموږ سڼې، زموږ پګړۍ، که زه دا به درته وایم چې دا به ټولې دروغ وي. زموږ نیکهګانو که بریتونه غټ کړي وو هغه د ننګه ډک خلکه وو، که سڼې غټې کړي وي هغه د ننګه ډک خلکه وو، که پګړۍ تړلې وي هغه د ننګه ډک خلکه وو. اوس چې زموږ سڼې او بریتونه د خاورو ډک سي چې یو پښتنه خور د اسلام آباد په تاڼه کې نن 2مه ورځ د ناسته ده، د خاوند جنازه ورته پرته ده، ټول فیملي له ځانه سره پلسو بیولې ده. دا ډېره د شرم خبره ده، خبره د مسعود نه ده، خبره د پښتونوالي ده، خبره د افغانیت ده، خبره د انسانیت ده. نو دوی د احتجاج اعلان کړی دی، موږ د دې احتجاج ملاتړ کوو. په دې کې پکار دی چې ټول پښتانه شرکت وکړي. دا ډېر دردناکه پیښه ده، دا ډېر د غم ورځ ده چې یو مړی یې ورسره ټوله فیملي لوی د ځانه سره بیولې ده. د دوی انویسټیګیشن کوي، تفتیش کوي. دا استعمار آباد دی، دا بدماش آباد دی.